پارټي او تاجر لغړي جهاد مشرانو او په پنډال کې ناست د چمن غیرتمن او غمزده ولسه ستاسو د ټولو په اجازه زما محترمو وایو ړانده ریاست ته وایو کاڼه ریاست ته چې بس دی په لحاظ د خدای زموږ دا ستړیاوې زموږ دا تکلیفونه زموږ دا خوارۍ د دې د صبر پیمانې ډکې شولې تقریبا 140مه ورځ ده چې د شپې او د ورځې درته ناست یو یو وار مې شپن ژړې راویستل بل وار مې شلان راویستل بل وار مې ماشومان په کپنو کې دله راویستل یو شی نه منې ته غواړې د دې غمزده ولسه څه زما محترمو تاسو ولیدل چې د چمن ځوانان هغه د بېروزګارۍ د وجې هغه د نیستۍ د وجې چې په کور کې وړن نه لري په کور کې ماشومان پر ژاړي شی نه لري د دې نیستۍ په خاطر خپلې نازکې نازکې ځوانۍ هغه قربان کړي ځانونه مړه کړه په څه خاطر باندې پښتون یو غیرتمند قوم دی مرګ غواړي لیکن چاته لاس نیول نه غواړي مرګ غواړي چاته تمه نه کوي مرګ غواړي لیکن د هېچا څه شی نه غواړي وایو دې ړانده ریاست ته چې بس دی په لحاظ د خدای دا فیصله چې دي د لاګو نیت لري دا ختم که د چمن غیرتمن عوام یې نه مني چې دوی په خپله ځانونه وژني و دې ته هم تیار دي چې ستا د مرمۍ ځانونه وباسي د مرګو څه نه بیریږي د مشرانو هدایت د هغه وي چې موږ به خپل احتجاج خپله درنه هغه پر امن ساتو که چیرې دا مشرانو لږو ډېر اجازه ورکړې وای قسم په خدای که یوه میاشته د مخه له افغان تار ولی دلته ما محترمو خواست کوو د چمن د شاعرانو څخه چې راووځئ په پرم پیمانه په ټیټ عزم سره راووځئ د چمن دومره آبادي او دومره کم تعداد چې ناست دی افسوس دی پر دغه حالاتو باندې او بله خبره دا ده کومو خلک چې پاسپورټونه جوړ کړي دي یا ویزې پر لګولي دي تګ و راتګ پر کوي د چمن انسانان دي نه شابوشی ورکوو در باندې نالت چې دوی تګ و راتګ پر پاسپورټ باندې کوي او دلته انسانان دلته هغه لغړیان دلته مجبوره انسانان ناست دي ستا کاټنر د فرضیاتو دی ستا پنډاري د فرضیاتو ده ستا کاروبار د فرضیاتو دی لیکن زما کاروبار د فرضیاتو نه دی زما پنډاري د فرضیاتو نه ده چې زه دلته ناست یم او ته پر پاسپورټ تګ و راتګ پکې نه شابوشی درته وایو نه شابوش لا دې زماته څه ته به هم دلته نه ناست وی په دې یخو په دې دوړو کې دا ټولې د چمن غیرتمن ولس ناست دی او ته نه کښېنې او بیا خواست کوو د چمن د عوامو څخه چې دونه زیات آبادي او دونه کم تعداد موږ بیخي په ډېر افسوس دی پر دغه حالاتو باندې چې موږ بیخي ډېر راوځو باید موږ خپل دغه پرلط هغه قایم وساتو دا پرلط کامیابه کړو دا پرلط زموږ او ستاسو د پښتنې سیمې دا اخرنی جنګ دی که چیرې دا جنګ موږ نه وګاټئ قسم په خدای چې دوی کومه فیصله وایي هغه به بیا موږ منو هغه بیا موږ بلکل به منو که مې دغه جنګ نه وګاټئ نور ټیم نه اخلم و آخر دعوانا الحمدلله